کارتونز دا شان په کار دي و دا رقم دا رقم شته فقط ماز دغه دي خو بيخي ډیر ډولونه اوس پر دغه هر عکس باندې ته کلیک وکړه سیدی پر هر عکس چې کلیک وکړي دغه مربوط نور عکسونه هم دغه کېږي پیدا کېږي یا دغه کارتون دا دی کوچنی رسم کړی دی دغه په کارو نو د دې لارې څخه موږ تاسو کولی شو چې یو موضوع چې تاسو په فکر کې راګرځي داسې نو نه چې دغه کمپیوټر چې وایي اول وارې جوړ کړي اخبارول دا رقم شی مو جوړ کړی دی ما زه پوښتنه ځینې کوي چې چیش معلومات غواړي خو یو ورته راغلی مثلا د چیش په باره کې معلومات فزیکس څه دی د فزیک په باره کې بیخي ډېر معلومات یې ورکړه کیمیا چې شته کیمیا باره کې بیخي ډېر معلومات ورکړه د هر شي باره کې اخر خو کندهاری راوستي ورته کښېنوئ برول ته دغه وکړه داسې کمپیوټر موږ جوړ کړی دی هغه چې راځي ورته کښېنستئ برول په دنیا کې څه کیسېږي خو د ګرده معلوماتونه یې سره راټول کړه برول دغه دي ګرده معلومات یې ورکړل زموږ خو دا عادت نور څه کیسېږي بره کمپیوټر سره پټاو شو دا بیا څه و داسې دغه نوم بیا مور سره کوه چې بر ورته وایي چې نور څه کیسېږي صحیح دی بله دغه دی ډاټ پی پی ټي بله هغه د پیسو په پیسو باندې بیا رانیسي د امازون په نامه باندې یو سایټ دی زه به یو دغه وګورم یو لاره به یې وګورم که چیرې داسې یو طریقه وه چې دغه کېدای شوی رانیول کېدای شوی دغه مفت که ډاونلوډېدای شوی بره بیا زه وګورم که نه فکر نه کوم چې مفت یې ډاونلوډ کړی شي هغه قیمتونه یې ټول نوشته دي مثلا دغه دا د پاور پوینټ دغه دی خو دا دوی پر دغه رقم باندې جوړ کړی دي په دې خاطر باندې چې ورته لاندې دغه ساحه چې وینې دا په وروسته ستا په یاد چې مال دا موږ د خپل ځان دپاره چې نوټ ورکوو دا دوی پر دغه رقم باندې جوړ کړی دي ښه دویم وخوت شته مثال دیم amazon.com ښه آنلاین شاپینګ اف الکترونیکس ښه دا آنلاین شاپینګ دی او اوس په دې ځای کې مثلا د یو کتاب نوم ورکوې مثال د چیش کتاب د منیجمنت رولز منیجمنت رولز دغه دی د رولز اف منیجمنت فورت ایډیشن په 14 ډالره دی صحیح دی ورپسې دا مثلا په 7 ډالره دی د رولز اف منیجمنت صحیح دی دا بیا دغه ډیبیټ کارت دی که کریډیټ کارت دی څوک هغه چیش دی و چې هغه کارت ولرې بیا وروسته کولی شئ چې رانیسئ دوی ستا د اکاونټ څخه پیسې کارت کړي د دې لارې څخه کولی شو ښه تاول بله یا کتلی هم نشئ و دا دغه عکسونه یې درکړي دي ورپسې مثلا د پښتو کتابو دپاره اوس نوی دغه راغلی دی د څوک استعمالي ده کتابتون ډاټ کم څوک استعمالي په تاسو کې ښه دا ما فرانسوي ورکړې ده دویم کتابتون ښه دویم هغه اصلي سایټ یې نه دی دغه ده د کتابتون د هغه اصلي سایټ نه دی خو دا سایټ هم صحیح دی زه به هغه اصلي سایټ هم پیدا کړم په هغه کې تاسو کولی شئ ښه مثلا د لیټریچرز په اړه باندې کتاب د مثال د تاریخ په باره کې ستاسو کتاب پکار دی اسامه بن لادن په افغانستان کې مثلا دغه کتابونه دي اوس هر کتاب چې ستاسو خوښ دی مثال دا کتاب دا دغه دا بیا پښتو دغه دي پښتو کتابونه دي پکښې کې ښه دا د افغانستان دغه کتاب دی
د امان الله خان کتاب دی کور پیج نه لري فقط پر دې ځای باندې کولی شئ چې ډاونلوډ پر کلیک کړئ دی د هغه کتاب وروسته ډاونلوډ یې وینئ ورپسې مثلا راځئ د دې څخه د باندې به ووځو مثلا د ژورنالیزم په باره کې مو کتابونه پکار دي دا د ژورنالیزم کتابونه دي هر کتاب چې مو پکار دی دغه څو کتابه فقط ما زړه چوي دي افغاني اوسنۍ رسنۍ مثلا دا کتاب دی پکار دی فقط دلته پر دې ځای باندې کلیک پر کړئ و خودت که تایسته نو چی تا پاره دهنوده شه دا درې اشاریه یو امبری دا دی ډاونلوډ شروع صحیح دی اوس دا کتابو دا ما ډاونلوډ کړئ 22 مخه دی کوچنی دغه دی کوچنی کتاب دی په دې ځای کولای شئ چې د هر موضوع اړوند کتابونه پیدا کړئ پښتو کې دا کتابتون کې دا اوس یو نوی سایت جوړ شوی دی د دې دا به یو بل دغه دی یو بل ادرس دی هغه به زه پیدا کړم هغه به در وښیم چې تاسو خپل داخل کړئ دا به تاسو راستوي و دې دغه ته اول دواره تاسو غواړئ اول دواره رجسټریشن کړئ د ځان لپاره دا غیر رجسټریشن دی په دې ځای کې فول نیم دی ایمیل ادرس دی پاسورډ دی بیا دوه واره پاسورډ ورکړئ بیا وروسته کولای شئ چې اپلوډ بټن ماسه پر کلیک کړئ فایل سلیکټ کړئ اپلوډ یې کړئ بر اپلوډیږي چې د نور خلکو سره نشي دی وایي زه سره هم کولی شم چې یو کتاب خپله ور اپلوډ کړم زه ورته وایم وایم د دې لارې څخه ته کولی شې چې دغه یو رجسټریشن وکړې د رجسټریشن څخه وروسته فقط کتاب سلیکټ کړې اپلوډ یې کړه دی وایي که چېرې ما درواغ لیکلي وه مثال حقیقي کتاب نه و دغه چې دی دا سایټونه چې دی دا خپل اډمین لري ته چې هر شی اپلوډې دوی اول د واره د هغه د نظر وځي نه ښکاره کېږي تر هغه وخت پورې چې دوی اپروو وکړي کله چې اپروو سو بیا وروسته دغه بیا دوی اجازه ورکوي چې دا دوی اوسه دغه اپلوډ یې کړه یعنې دوی خپل اپلوډ کوي تا ته اجازه نه درکوي چې ته خپله په خپل سر باندې اپلوډ کړې اوس په یوټیوب کې بیا کولی شې چې یو ویډیو دغه کې اپلوډ کړې هغه که سم وي که خراب وي هغه فرق نه کوي بله ورځئ تاسو بیا سبا د خیر سره بیا سره ګورو سبا د خیر سره ایمیل جوړوو او د یوټیوب څخه ویډیو سره کم ډاونلوډولی سو او ویډیو سره کم اپلوډولی سو